دیلوی او پاک څیتن پونم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې به په نننۍ برنامه کې د طبیعت عادو د جمع عملیې سره آشنا شو. تعریف ته دقت وکړئ. تعریف په دې ډول ده: د همجنسو شیانو یو ځای کولو عملیې ته د جمع عملیه ویل کیږي. یعنی هغه شیان چې یو شان وحیدات ولري او موږ او تاسې سره یو ځای کو دې ته جمع کول وایي. دقت وکړئ. د جمع عملیې تعریف ته: د همجنسو شیانو یو ځای کولو ته د همجنسو شیانو یو ځای کولو عملیې ته د جمع عملیه وایي. یعنی چې یو شان وحیدات ولري هغه چې موږ سره یو ځای کوو. یو شان وحیدات ولري دې یو ځای کولو ته د جمع عملیه ویل کیږي. د جمع عملیې سمبول په دې ډول ده. دقت وکړئ. د جمع عملیې سمبول له دې څخه عبارت ده. دا هم په یاد در سره ولرئ چې عدد چې یو شان وحیدات ولري موږ په دوو طریقو باندې سره یو ځای کولی شو. دقت وکړئ. که چیرې A او B سي درې طبیعي اعداد وي موږ کولی شو په دې طریقه باندې هم سره جمع کو. که چیرې A B سره جمع کو یو حاصل لاس راشي او په دې طریقه باندې هم سره جمع کولای شو. په دې کې A او B اجزاوي د جمع بلل کیږي. C حاصل د جمع بلل کیږي. په دې کې هم A B اجزاوي د جمع بلل کیږي او C ته حاصل د جمع وایي. دقت وکړئ. A B اجزاوي د جمع دي. د دوی ترمنځ چې کومه نهه لیدل کیږي دا سمبول د جمع ده او دې ته مساوي ویل کیږي. یعنی که چیرې موږ A B سره جمع کو مساوي کیږي له C سره. په دې کې هم دا نهه سمبول د جمع بلل کیږي او دې حد ته موږ حاصل حد مساوي حد وایو. دې کرح یا حد ته مساوي کرح یا مساوي بلل کیږي. بل ورځو باید موږ او تاسې د جمع له حواسو یا حیثیتونو سره آشنا شو. لومړی حواس ته دقت وکړئ. په جمع کې تبدیلي حیثیت شتون لري. یعنی موږ کولی شو دوه طبیعي عدد د جمع په حالت کې یو بل ځای ته تبدیل کو. دقت وکړئ. که چیرې A او B دوه طبیعي اعداد وي نو موږ لیکلی شو A جمع B مساوي دلې B مثبت A. دا په دې معنی چې A خپل ځای B ته پرېښودو او B خپل ځای A ته پرېښودلو. مثالونو ته دقت وکړئ. دا په دې معنی 2 مثبت 3 مساوي کیږي د 3 مثبت 2 سره. د دې حاصل هم له 5 سره مساوي ده او د دې حاصل هم له 5 سره مساوي ده. 8 مثبت 1 مساوي کیږي له 1 مثبت 8 سره. ځکه د دې حاصل هم انا لاسته راځي او د دې حاصل هم انا لاسته راځي. 12 مثبت 3 مساوي دي له 3 مثبت 12 سره.
د دې حاصل هم له 15 سره او د دې حاصل هم له 15 سره مساوي ده. دویم حواس ته دقت وکړئ. تړلی حیثیت دا په دې معنا که چیرې دوه طبیعي اعداد موږ او تاسې سره جمع کو بیا هم یو طبیعي اعداد لاسته راځي. دقت وکړئ که چیرې ا او ب دوه طبیعي اعداد وي موږ دوی سره جمع کو بیا هم یو طبیعي عدد لاسته راځي. دا په دې معنا که چیرې ا شامل وي په طبیعي اعدادو کې ب هم شامل وي په طبیعي اعدادو کې د دوی جمع ا مثبت بي بیا هم شامل ده په طبیعي اعدادو کې. دقت وکړئ دوه شامل دي په طبیعي اعدادو کې 15 شامل دي په طبیعي اعدادو کې د دوی د جمع دوه مثبت و یعنی حاصل هم شامل ده په طبیعي اعدادو کې. دې ته ویل کېږي تړلی حیثیت. دې ته ویل کېږي تړلی حیثیت او دې ته تبدیلي حیثیت وایي. دې ته تبدیلي حیثیت وایي. دریم حیثیت ته دقت وکړئ. اتحادي حیثیت. اتحادي حیثیت په دې معنا که چیرې ا ب او c درې طبیعي اعداد وي ا له ب سره اتحاد وکړي وروسته له c سره جمع شي یا له ا له c سره اتحاد کولی شي او یا ب له c سره اتحاد کولی شي. دا په دې معنا دقت وکړئ. دریم حواس ته که چیرې ا ب او c درې طبیعي اعداد وي ا اتحاد وکړي له ب سره او جمع شي له c سره دا مساوي راتلی شي کله چې ا اتحاد وکړي له c سره او بیا یې جمع کو له ب سره دا مساوي کیدای شي کله چې ب له c سره اتحاد وکړي ب اتحاد وکړي له c سره او وروسته یا بیا یې جمع کو له ا سره دو یو له بل سره مساوي اړیکې لري. دې ته ویل کېږي اتحادي حیثیت. دې ته ویل کېږي د جمع اتحادي حیثیت. یو بل حیثیت چې اخرنی حیثیت د جمع بلل کېږي هغې ته دقت وکړئ. په دې کې که مثال درته حل کړم په دې ډول راځي که چیرې ا له یو سره مساوي وي ب مساوي وي له درو سره مثبت 3 اتحاد دوی وکړي جمع شي له c سره c مساوي وي له 4 سره دا مساوي راتلی شي کله چې ا له c سره اتحاد وکړي جمع شي له ب سره مساوي راتلی شي کله چې ب له c سره اتحاد وکړي او جمع شي له ا سره. دقت وکړئ یو مثبت 3 څلور کېږي 4 مثبت 4 اته کېږي یو مثبت 4 15 مثبت 3 بیا هم اته لاسته راځي 3 مثبت 4 و مثبت 1 بیا هم اته لاسته راځي. دې ته ویل کېږي د جمع اتحادي حیثیت. څلورم حیثیت د عنایت عناصر ده. د عنایت عناصر په جمع کې عنایت عناصر له صفر څخه عبارت ده. دقت وکړئ په جمع کې عنایت عناصر له صفر څخه عبارت ده. دا په دې معنا دا صفر
چې له هر عدد سره جمع شي بیا هم عدد لاسته راځي. یعنی a مثبت 0 له a سره مساوي کیږي، x مثبت 0 x لاسته راځي، p مثبت 0 p لاسته راځي، اته مثبت 0 له اتو سره مساوي کیږي، سل مثبت 0 بیا هم سل لاسته راځي، زر مثبت 0 بیا هم له زرو سره مساوي کیږي. د جمع په عملیه کې عنایت عناصر له 0 څخه عبارت ده. لومړی موږ او تاسې د جمع عملیه تعریف کړه. د همجنسو شیانو یعنی چې یو شان واحدات ولري یو ځای کولو ته د جمع عملیه وایي. دویمې مو سمبول وپېژندلو چې جمع په کوم سمبول او په کوم نهاد سره پیژندل کیږي یا ښودل کیږي. دا په دې معنا کله چې موږ ته یو سوال راکړل شوی وي لومړی باید تشخیص کو د سوال د جمع، تفریق، ضرب او یا په کوم عملیه کې شتون لري. نو په همدې خاطر د هرې عملیې دپاره جلا جلا سمبولونه شتون لري. بل مو زده کړل چې جمع په دوو طریقو باندې ساده سوال په جمع کې ساده کولی شو، افقي او عمودي طریقه چې ا بي ته اجزا وي او سی ته حاصل وي. په دوی کې دا د جمع سمبول او دې ته مساوي وایي. بل راغلو حواس مو پیژندل، تبدیلي حیثیت مو پیژندلو چې په جمع کې څه کوي یعنی تبدیلي حیثیت په جمع کې شتون لري. دویم راغلو تړلی حیثیت مو پیژندلو چې په جمع کې تړلی حیثیت شتون لري. دریمې حیثیت اتحادي حیثیتو چې په جمع کې شتون لري. څلورم د عنایت عناصر حیثیتو په جمع کې د عنایت عناصر له 0 څخه عبارت ده. د جمع په اړه همدومره معلومات شتون لري او زموږ او ستاسو دپاره کافي دي. راځو په جمع کې مسایل کاروو. دقت کوئ. مسایلو ته دقت وکئ. مسایل په دې ډول دي. لومړی مثال 42 مثبت 24. لومړی له لومړی عدد سره دویمې له دویمې سره په ترتیب سره یو ځای کی. 2 مثبت 4 شپږ حاصل لاسته راځي. 4 مثبت 2 شپږ حاصل ته راځي. 42 مثبت 24 شپږ شپېتو سره مساوي کیږي. دویمې مثال ته دقت وکئ. 818 مثبت 918. د دې حاصل په لاس راوړو. 8 له 9 سره یو ځای کوو 15 کیږي. 15 کې 15 لیکل کیږي یو بکی پاتې کیږي. بکی له یو سره یو ځای کوو 2 2 مثبت 1 3 8 مثبت 9 18. دلته عدد مکمل ځکه لیکل کیږي چې کوم بل عدد نشته ترڅو حاصل هغې سره یو ځای کو. یو بل مثال ته دقت وکئ. 91 مثبت 22 د دې حاصل په دې ډول لاسته راوړو. 0 مثبت 8 کیږي ځکه موږ ویلي وو چې د جمع په عملیه کې عنایت عناصر له 0 څخه عبارت ده چې له هر عدد سره یو ځای شي عدد په قیمت کې تغییر راوستلی نشي. 8 مثبت 1 9 1 مثبت 2 3 کیږي. 9 مثبت 9 له 14 سره مساوي کیږي. یو بل مثال ته دقت وکئ. بل مثال په دې ډول ده. 52 13 12 مثبت
40 اتلس شل. د دې حاصل په دې ډول لاسته راوړو. 2 مثبت 0 حاصل 2 کېږي. 1 مثبت 2 3. 3 مثبت 8 11. 11 کې مو یو بکی. 1 مثبت 8 9. 9 مثبت 11. 10 کې مو 0 یو بکی. 1 له 2 سره یو ځای کوو چې 3 شي. 3 مثبت 2 5 کېږي. 5 مثبت 2 9. دا هم په یاد در سره ولرئ. کله چې تاسو هر عدد په ترتیب سره ولیکئ بیا د جمع کولو کې هیڅ مشکل نه درته پیدا کېږي. موږ زده کړیو چې د جمع عملیه کې مسایل په 2 طریقو ساده کولی شو. یو عمودي طریقه، دویم افقي یا یو افقي، دویم عمودي طریقه ده. دقت وکړئ. 1 مثبت 10. د دې حاصل د پیدا کولو لپاره یو باید له 0 سره یو ځای کو. 1 مثبت 0 0. 3 باید یو سره یو ځای کو. 3 مثبت 1 4 لاسته راځي. موږ نشو کولی چې لومړی 3 او 1 جمع کو، ځکه کله چې دې څخه د 10 څخه تعداد د دویمي اعدادو زیات شي حاصل لاسته راځي، نو هماغه حاصل باید د لومړنۍ اعدادو سره یو ځای شي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې ډول ده. 8 مثبت 4. 4 مثبت 8 مساوي کېږي له 12 سره. 12 کې موږ 2 لیکو، یو بکی پاتې کېږي. اوس یو کولی شو له او سره یو ځای کو. 9 مثبت 1 8. 8 مثبت 3 11. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 9 مثبت 0. 9 مثبت 0 9 کېږي. 2 مثبت 8 10. نو د 9 جمع شل حاصل 109 په لاس راځي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 108 مثبت 123. 8 مثبت 3 مساوي کېږي له 11 سره. 11 کې یو بکی لیکو. 0 مثبت 2 2. 2 مثبت 1 3 کېږي. 1 مثبت 1 له 2 سره مساوي کېږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 1 مثبت 12. حاصل په دې ډول ده. دقت کوئ. 1 مثبت 0 1 کېږي. 8 مثبت 0 له 2 سره مساوي کېږي. 1 0 مثبت 2 له 2 سره مساوي کېږي. 1 مثبت 1 له 2 سره مساوي کېږي. انشاءالله چې تاسې به اوس وکولی شئ د طبیعي د جمع عملیې اعدادو کې مسایل ساده کړئ. که چیرې موږ او تاسې وغواړو دقت وکړئ یو سوال امتحان کو لکه د لومړی سوال چې آیا دغه سم ده او که غلط، په دې ډول امتحان کولی شو. دقت وکړئ. 42 مثبت 24 مساوي کېږي له 6 سره. موږ او تاسې باید له حاصل څخه همدا عدد تفریق کو. کله مو چې له حاصل څخه همدا عدد تفریق کو په دې ډول 6 منفي 24 باید موږ او تاسې ته همدا لومړنی عدد په لاس راکړي. له حاصل څخه دویمي عدد تفریق کوو.
باید موږ ته لومړنی عادت په لاس راکړي. په دې ډول دقت وکړئ که چیرې همدا لومړنی عادت یې په لاس راکړو دا په دې معنی چې سوال مو صحیح حل کړی ده او که چیرې دا یې په لاس رانه کړو دا په دې معنی چې موږ او تاسې غلط کړی دی سوال. 6 منفي 4 مساوي کېږي له 2 سره. 6 منفي 2 مساوي کېږي له 4 سره. نو 2 څلوېښت موږ ته په لاس راکړو بالکل همدغه سوال مو صحیح حل کړی ده او که چیرې دا قیمتي موږ ته په لاس نه وره کړی دا په دې معنی چې سوال مو غلط کړی ده. یو فعالیت او یو تمرین درته لیکمه تاسو په دې باندې کار وکړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. دقت کوئ تمرین او فعالیت ته. ناتیا 22 ناتیا 22 مثبت 21 22 د دې حاصل په لاس راوړئ. 28 121 مثبت 940 د دې حاصل په لاس راوړئ. دقت وکړئ که چیرې کوم جز نیمګړی وي په سوال کې لکه دا تاسې کولی شئ د دې پر ځای د جمع په عملیه کې صفرونه ولیکئ او بیا یې ساده کئ او که صفرونه نه لیکئ نو په خپل حال یې لاندې راوړئ هیڅ فرق نه کوي. یو بل مثال ته یې دقت وکئ. 14 څلورویشت 21 مثبت 18 لس څلوېښت. همدا سوال ساده کئ. یو بل مثال په دې ډول ده. 212 مثبت 314 د دې جواب په لاس راوړئ. 5 مثال 21 300 مثبت 18 180 د دې جواب په لاس راوړئ. 6 مثال په دې ډول ده. 18 مثبت 110 د دې جواب په لاس راوړئ. همدا تمرین په نننۍ برنامه کې کافي ده ځکه په دې کې فعالیت دپاره ضرورت نشته. که چیرې مادې دپاره جوابونه درته پیدا کړل او ومې لیکل نو بیا ستاسو کار هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر د طبیعي اعدادو د جمع عملیې دپاره یوازې تمرین کافي ده. تاسو په دې باندې کار وکئ او خپل ځانونه مو وازمئ چې آیا موږ په حقیقت کې همدا برنامه دقیق لیدلې او زده کړې مو ده او که نه. نور په راتلونکي درسونو کې د هرې درس دپاره ما ځانګړی فعالیت او تمرین راوړی ده. انشاءالله په قرار به یې سره زده کوو. دا و د نننۍ ورځې درس. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.